الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم. سورة سبا دوشتم سپارہ لسم نمبر آیت. ولقد آتینا او بتحقیق سرا ورکڑی منگ داود علیہ السلام دمنا دخبل طرف نفضلا فضلتا یا جبالو اے غرنو اوبی سبحی تاسو تسبیح وائی معهو دهاغ معیت کی دا داود علیہ السلام سرا والطیرا او مسخر کړي مونږه مارغانو وألنا او نرم کړي مونږه له د هغه د پاره الحديد وسپنا ان اعمل وقلنا له او ویلی مونږه دتا ان اعمل چکار کوا جوړوا سابغات غټ غټ زغری وقدر یکسانیت راولا فی السرد د دې په کړو کې واعملوا او عمل کوي تاسو صالحا نیک انی بما تعملون یقینا ذو باغ سبانی تعملون چې کوي تاسو بصیر ګورما. پدې آیتونو کې الله جل جلاله داستان د داوود علیہ السلام بیانې معجزات د داوود علیہ السلام او تجویز داود علیہ السلام ته الله پاک پیش کړی. داود علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام په بچو کې دی د پورا نسب او د ټول حالات دا که تاسو ټول مطالعه کول غواړئ نو قصص القرآن مولانا محمد حفظ الرحمن سیوهاروی رحمت الله علیه لیکلی په 2 جلد کې نو په لومبي جلد په 2 مېسه کې 380 نمبر صفحه باندې د حالات شروع کیږي. حضرت یسع حضرت الیاس او حضرت شمویل به ورپسې حضرت داود علیه السلام نو البته ټول حالات مطالعه کې مختصر راته داود علیہ السلام دا یقیني ده چې د یعقوب علیہ السلام په بچو کې د یهودا د نسل ده. د چانو د یهودا د نسل ده. دا د بنی اسرائیل پیغمبرو الله جل جلاله د نبوت ورکړو او حکومت ورله ورکړو او ففهمناها الله ورله پوه ورکړو. دا چې خپل فیصله به کولې چې د عقل نو بار دا الله پاک فرمای ولقد آتینا داود منا فضلا من داود علیہ السلام له فضیلت ورکړو. فضیلت عمدغه ده چې ګورا نبوت ورکړو حکومت ورله ورکړو او اوس پنا ورته الله پاک داسې نرم کړو لکه مومبتی یا دا وړ چې زنانه واغږي د وړو په شان ته نرم کړو هغه غلی شي وړو په شان نو دا فضیلت الله ورکړو او نور هم د ډیر فضایل دي. داود علیہ السلام ډیر زیات بهادر او د شجاعت او د لری جرأتمندۍ نه ډک انسان. وقتل داود جالوت په ځوانۍ کې جالوت یو بادشاہ ډیر ظالم هغه داود علیہ السلام قتل کړ. طالوت دا د بنی اسرائیل بادشاہ
دغه په ژوندانه باندې داوود علیه السلام بادشاہ شو او په بنی اسرائیل کې دا لومبه سړیو چې دغه دوه صفاتونه جمع هم د سبت خاندان نه هم بادشاہ شو د بنی اسرائیل طریقه دا و چې کوم افرایم خاندان والو ناغي حکومت کو او چې کوم سبت خاندان والو هغه کې نبوت شروع پیغمبرانو په هغه کې راتلو او داوود علیه السلام دا لومبه داسې بنی اسرائیل کې پیغمبر او چې یو بادشاہ او موږ الله په نبوت ورکړ دا حفظ الرحمن سیوهاروی رحمت الله علیه لیکلی په قصص القرآن کې حدان لګبره ولقد آتينا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه الطير الله ولي کتاب امر کړو چونکه د بنی اسرائیل لپاره د هدایت کتاب تورات خودی پای کې ډېر بدلونه تغیر او تبدیلی به راوسته ونه الله پاک داوود علیہ السلام له زبور ورکو زبور د داوود علیہ السلام ډېر خپل आवाज چې کله زبور تلاوت وکاو نو دا مارغان بولا راتل پاوا کې بوته ودرېدل د زبور تلاوت به اوریدو او د رفتار په تلاوت کې د زبور دومره تیز و چې کله بدویل چې ما د لپاره اس تیار کې اسو نو اس تیارول کې څومره ټیم لګي لکه اوس چې سړی کوي گاډي برابر کې نوکر ته وي نو بس کپړه مپړه به وي نو په اس باندې زین کې خودلو نو چې څومره وخت کې باغه اس برابر او زین به کې خودو برابر به کو په دونه وخت کې باغه زبور ختم کړو دا الله پاک هغه یو معجزه ور کړو او سرعت حرکت په باره کې هم مخ کې سوچ او فکر وکړو اوس په سرعت حرکت څخه دغه نشته اندازه نشته یو سړی دی چې کراچۍ ته پیاده له نو هغه ځان له اندازه ده او یو سړی په سایکل ځي ځان له په موټر سایکل ځي بیا د گاډي کو 50 کې په 2 غنټه کې برسي نو سرعت حرکت الله جل جلاله دل ور کړو او وخت ورته وګت کړو چې عام خلکو وا په غنټو کې یو کار کو نو هغه په لږ وخت کې کو دا داوود علیه السلام معجزه وا الله پاک غرونو ته وای چې او بی معه تاسو تسبیح وکړئ د داوود علیه السلام سره دا غرونو با داوود علیه السلام سره یو ځای تسبیح کوله کله به داوود علیه السلام غر ته تلاړل الته به چې کوم تسبیح داوود علیه السلام کوله اق आवाज به غرونو کو دا غرونه څومره سيزونه چې الله پیدا کړی دي مخلوق چې دي ټول تسبیح وای ځکه الله په کوئی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن دا وونه اسمانونه ازمکه او سچ پدې کې دي دا ټول تسبیح وای وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ هیڅ یو څیز داسې نشته چې هغه د الله تسبیح نه کوي د الله حمد نه بیانوي خو ولکن لا تفقهون تسبیحهم خو تاسو د هغې په تسبیح باندې نه پوهېږئ دوه خبرې د ذهن ته راغلي چې ټول مخلوقات د الله تعالی تسبیح او حمد او ثنا بیانوي دویمه خبره ده چې جن او انس د هغې ادراک او فهم دي ته نشته چې دی په کومې طریقې سره تسبیح بیانوي خود بعض خلکو ته الله خی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا خوراک کو نو هغه پلیټ صحابي ته ویل ته دې تسبیح مخصوصه هغه نه محصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل معجزې په تور باندې هغه پلیټ چې کوم تسبیح کول هغه توروله هغه صحابي ما په خپل اوریدا چې پلیټ هغه کاسه چې کوم خوراک پکې شی بالکل خوراک چې کاسه بالکل پاکه کې کنه دا الله الحمد او ثنا بیان دا صحیح خبره ده وې دا ما په خپل غوګونو والده صحابي نور صحابو ته به بیانوله نو دا ټول مخلوقات د الله تسبیح وای خو موږ د دې په تسبیح باندې نه پوي والنا له الحديد الله پاک والطير الله ولا نطق الطير وعلمنا منطق الطير د دې کوم پرزندو سليمان عليه السلام ورپسې داغه داستان روان هغه الله پاک د مارغانو هغه چې کوم نطق او پاغي باندې پوي ور کړی و داوود علیہ السلام لم الله پاک ور کړی و د مارغانو په خبرو به پویده دا الله جل جلاله دې له دا پوي ور کړی و نو الله پاک وي وسخرنا الطير دا الطير مفعول به وسخرنا وتروباسه چې موږ تابع کړیو دا مارغان
والنا له الحديد وی وسپنه ورته نرمه کړې وه. داود علیه السلام چونکې بادشاه ورسره پیغمبرو دعوت کار به هم کو نو دی به کله ناکله ساده کپړو کې بار راووتو او خلکو نه به تپوسونه کولو وایي ستاسو بادشاه داود وایي دا څنګه سړی دی. ټولو خلکو به ټول خلک د عدل او انصاف نه ډېر زیات خوشحاله وو ډېر پرامن زندګي وه. نو داسې بادشاه نه بیا رعایه خوشحاله نو ټولو خلکو به د صفت کو وایي داود وایي دا زمونږ بادشاه دی ډېر ښه سړی دی ډېر عادل او منصف سړی دی د غریبانو ډېر خیال ساتي او پرامن زندگی مونږ دغه بادشاہت کې تیرو د بدا چل کو یو پیره یو پرشته د انساني شکل کې دل رااله نو دې تاسو کو استادو بادشاہ څنګه سره دی وای زمون بادشاہ خسرې دی یو کار چې پکې نه ویلو نو دې ډېر زیات ویری دی وای چې څه کار وای ګورو دې چې خوراک کوي نو د بیت المال نه کوي خپل بچو باندې د بیت المال نه خوراک کوي هغه ښه نو دا الله ته سوال وکړو چې یا الله مال د رزق د ګټلو لپاره یو طریقه ما ته وخو نو الله په ورته وسپنه نرمه دلته یو مسله باندې ځان پوهیږي چې څوک د مسلمانانو خلیفہ او بادشاہي وقت دی نو د هغې لپاره د بیت المال نه اغستل جایز دی خپل ځان لپاره او د خپلو بچو لپاره د بیت المال نه پیسې اغستل د دې لپاره څه دي جایز دي خو که بیا د هغې باوجود یو سړی د بیت المال نه اخلي او ځان له خپله ذریعه معاش جوړه کړي نو دا ډېره غوره خبره ده خو جایز دي ورلخه لکه خلیفه وقت ټول ناول خلیفه څوک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله تجارت له وته نو صحابه دغه لاس ونیو وې ته دا چې کوم وخت تجارت له ورکې دام د مسلمانانو د امور سمبالولو کې استعمال کا او ته د بیت المال نه زمونږ ته د اجازه ته ټولو صحابه ورته ویل د بیت المال نه د خپل کفایت هغه سودا برابر او نور دغه واقعیت تاسو اوریدلی دي. بهرحال داود علیه السلام ته الله جل جلاله والنا له الحديد دا وسپنه او تسکړه نرم کړه او ورته ویل قلنا له موږ ورته ویل ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا چې دغه جوړه زغره جوړه وی روزانه به یو زغره جوړوله 400 درهم خرڅوله 400 درهم پای کې ځان لا بهم ته خوراک خپل بچو باندې او په غریبانو مسکینانو باندې هم خوراک. یو روایت کې راځي چې یو زغره به جوړ کړ ډیر زبردست زغره ځکه الله په کوي وقدر في السرد واعمل صالحا هغه دغه ورته برابر چې ګرزغره جوړې د ځان باندې نه خلاصي وقدر في السرد کړه بوله برابر جوړې یعنی نه ډېر پهلوانې کړه چې ماته شي نه ډېر باریکی پوه شوي او نه غټه او نه وړې یعنی یکسانیت په پکړو کې راولي او زغره به برابر جوړې سبه جوړې برابر خپل زغره به جوړول یو زغره به جوړ کړل نو په 600 درهم به خرڅ کړ 200 درهم به ځان له خپل بچو له استعمال کړ او 400 درهم په غریبانو مسکینانو باندې خرچ کړ یعنی د خپل ګټه دوی شی به په غریبانو مسکینانو تقسیمولې او یو یې سبب خپل ځان لپاره تقسیمولې او موږ خپل حالت ته وګورو کنه چې موږ څه کوو. حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه ډېر خپل خبره کوله دا اکثر بیانات علما او طلباء ته نو علما او طلباء ته ویل استادو د جمعات او د مدرسې تنخواه خو لګي نو تاسو دې ته موږ ورې چې ما څومره صدقه وکړه په خپل تنخواه کې فیصدي اعتبار کوي مثلا تاسو مقرر کې چې زه 10% هغه صدقه کوم زه مثلا 40% 30% نو چې ته د خپل تنخواه نه ستا مثلا 10,000 تنخواه او 10% پکې څومره راځي استاد 1000 روپے نو 10,000 کې ته 1000 روپے صدقه کړې او یو بل سړی داغه تنخواه د 1 لک نو داغه 10% څومره راځي 10,000 نو هغه 10,000 صدقه وکړه خپل تنخواه نو تا 1,000 وکړه نو ستاو داغه د صدقه برابر ده د الله په نسبت ځکه فیصدي اعتبار سره تام 10% او هغه څومره 10% نو څوک چې تنخوادار یې هغه د خپل تنخواه کې فیصدي اعتبار سره دا مقرر کی چې دا دومره بزو غریبانو مسکینانو باندې خرچ کوما یا مثلا په جمعات مدرسه باندې طلباء علماء باندې او چې چا کاروباري بزنسمن نو هغه تاجران څه کوي یا ماخامو خپل هغه حساب کتاب کوي یا اب تک یو پیره کوي یا میاش کوي
چې کوم سړی حساب کتاب نه کوي ماښام یا هفته کې نو دا سړی کامیابېدی نه شي. په تجارت کې هغه تاجر کامیاب دی چې دی ماښام حساب کتاب کوي یا 2 ورځې پس یا د هر چا خپل ترتیب وي نو دی د په هغې کې فیصدي اعتبار سره دغه کوي. داود علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده. وی بهترین طعام هغه چې یو سړی په خپل لاس باندې وګټي او وی خوري. وی ځکه وی ان نبی الله داود علیه السلام یاکل من عمل یده. داود علیه السلام په خپل لاس باندې ګټه کوله او خوړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من الذنوب ذنوب یکفر لا یکفر الا الهم بطلب المعیشه. وی بعضی ګناهونه داسې دي چې هغه نه معاف کیږي صرف چې چا سره د معیشت فکر د معیشت چې څه کول غواړي وی دغه فکر د معیشت هغه ګناهونه دله معاف کوي. او چې کله انسان ستړی ستومانه راشي او د ټوله ورځ مزدوري کړي او ستړی ستومانه وده شي وی دی چې سار را پاشي نو وی دی د ټول ګناهونه الله معاف کړي. نو د حلال کسب ډیر زیات فضایل هغه په قرآن او حدیث کې راغلي. الله په کوئی فائدہ قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وی تاسو چې کله منځو کې د جمعې نو پس مکه خارش وابتغوا من فضل الله د الله فضل تلاش کې حلال کسب ته د الله فضل ویلې. طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. الله پاک وایي چې تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حلال کسب طلب کول دا د نور فرایض نه پس اهمه فریضه ده. اهمه څه ده؟ فریضه ده. خو ګورئ دا یاد ساتئ د حدیث کې راغلي چې د نور فرایض نه پس اهمه فریضه ده. پته ولګیدا چې کله د منځ روزي زکات او نور عبادتو ټکراو راشي د دې فریضې سره د کسب حلال کسب سره نو ترجیح چاله ورکو؟ فرایض له ترجیح ورکو. زکات طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. نو چې کله ټکراو راشي نو ترجیح فرایض له ورکو عبادت له ورکو هغه له نه ورکو. کم سړی چې حلال کسب ګټي او د فرایض خیال سره ساتي نو الله په کوله اوچته مرتبه په دنیا او آخرت کې ورکړي. یو لوارو د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه گاونډیو کله چې عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ډېر لوی محدث مفسر او متقی پرهیزګار انسان تاسو نن بار اوریدل امام حنیفه رحمت الله علیه په استادانو کې چې کله وفات شو نو یو شاګرد په خوب کې ولیدو تاسو د استاد یو تاسو سره الله سره معامله وکړه. وی ما سره الله په ډېر احسان والا معامله وکړه. خو زما یو گاونډیو هغه سره الله په ډېر احسان والا معامله وکړه په جنت کې ډېر لوی مرتبه ورکړه. نو د شاګرد فورا چې د خوب نه را پاسېدو نو سحر دی لاړو د په گاوند کې تالا شو چې د گاونډي څوک دی چې وی کتل الته دا یو گاونډیو لوار نو به دا کور ول نه تاسو کو نو معلومات چې وکړو لنډ ورځو کې نږدې ورځو کې هغه وفات شو. نو دی بیبینه ول تاسو کو دا غس خاص عمل ماته وای و هغه خاص عمل دغه چې لواری به کولن خو چې ستړی براله نو دوه کارونه پکې یو دا چې عبد الله بن مبارک دا وې زمونږ گاونډیو رحمت الله علیه و هغه د شپې چت راوخته په خوا به خلک د کوټې سر ته ختلو دا خو پکې او د ارسنو کنه بجلی بره به ختلو نو هغه په کوټه ولاړو موز به کو موز باندې بودري وې زما خاون به چې کاش او افسوس چې زلګ غونډې دموي او دومره ستړی نه وي نو چې امام دا تهجد کوله نو د تهجد په نه کولو به ډیر زیات افسوس او دویم کار پکې دا چې کله لواری به کوله دا سټک به د اوس په لاره بغاو نو چې کله به داسې اوچت کو اذان به شروع شو نو بیا به د حقیقت نه راغو وې زماره لپاره اوس مناسب نه دي تر اوسه پورې زما ټیم شروع اوس د الله ټیم شروع شو نو هغه سټک به حقیقت نه راغو به شاته ورځو او اذان نه پس به فورا جمعه ته راته د دوه صفاتونه نو هغه شاګرد دی عبد الله مبارک رحمت الله علیه دغه دوه صفاتونه دي چې د الله پاک دا غي د وجه ډېر لوی مرتبه ورکړي چې سره حلال کسب کوي ورسره دي سلو خیال ساتي نو دار سلور کسان امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دی کده حلال کسب نه کوي او دې ته د دینه بغیر د احتیاج نه او د دې ضرورتونو پوره کیږي نو دا غي لپاره کسب کول نه کول بهتر دی. یو عابد چې 24 غنټې په عبادت کې مصروف وي
بغیر د احتیاج نه هغه ته څه ملاویږي. ظاهري عباداتو کې مصروف لري، ذکر تلاوت منځونه نفل وغیرہ وغیرہ، بس دعوت او تبلیغ ته کار ولې وختونه لګي. او بل هغه صوفي چې هغه باندې د صوفیانو باطنی احوال هغه راښکاره شوي او هغې کې مصروف وي. او دریم هغه عالم چې د خلکو ظاهري ضروريات پوره کولو کې مصروف وي، لکه مفتی، مفسر، محدث. نو د لپاره کسب نه کول بهتر دی، ځکه دی چې کسب کوي نو بیا به دی هغې کې مصروف وي، نو چې هغې کې مصروف وي بیا به دی خو کمزوري راځي که نه. او څلورم هغه قاضي او بادشاه هغه هم د خلکو په مصالحو کې مصروف وي، نو که دا بادشاه او قاضي د سرکاري تنخواه باندې د گزاره کیږي نو بس وي دغه د کې حلال کسب ضرورت ورته نشته. دې د وجه نه چې کوم سرکاري نوکران دی هغې دپاره تجارت کول ور ټیک نه دي قانونونه، داسې ده که نه استاد؟ ځکه چې دی به بیا د دې خپلې ډیوټۍ نه څه کېږي، غافله کېږي. بهرحال داود علیه السلام به د خپل لاس ګټه کوله، نو الله پاک وفرمایل وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. آخره کې ورته وفرمایل چې وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل نیک کوئ، عمل نیک کوئ، ځکه چې زه ستاسو عملونه ګورم. ترجمې ته وکړه وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، په تحقیق سره ورکړو موږ داود علیه السلام ته منا د خپل طرف نه فضیلت. یا جبال غرونو او بی تسبیحو کې معه داغه په معیت کې داغه په ملګرتیا کې والطیر او مسخر کړي موږ مارغان والنا او نرم کړي موږ له داغه ته الحديد وسپنا ان اعمل وقلنا له ويل منغه ته چې جوړ کته سابغات غټ غټ زغری وقدر یکسانیت راول فی السرد د دې پکړو کې واعملوا او عمل کوي تاسو صالحا نیکو انی بما تعملون یقینا ز پاغ سبانی تعملون چې کوي تاسو بصیر ګورما. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.